او شعیب علیه السلام هم مالدار و لکه قوم ته وی ورزقنی منه رزقا حسنا. او ایوب علیه السلام هم په ابتدا کې مالدار و. نور عام ته ور پیغمبران دا د فقر او د غریبۍ او د مسکینۍ په جامه کې راغلي. او وجه دا ده چې الله ته مسکیني غوره ده که نه. مسکین سړي کې عاجزي ډېری، مالدار او متبر سړي کې تکبر ډېری او د الله تکبر ډېر بد راځي. نبی علیه السلام د مسکینۍ فضائل بیان کړي دي او د مسکینانو، او باقاعده دعای کړي ده الله ته. ترمذي شریف کې حدیث دی، اللهم احینی مسکینا، یا الله ما دنیا کې مسکین ولري چې دنیا کې مسکینم. ژوند د مسکینۍ راکې، یعنی د عاجزۍ او د تواضع ژوند چې عاجز یم، کبر راکې نه، فخر راکې نه، ریا راکې نه. و امیتنی مسکینا، او یا الله ما ته مرګ هم د مسکینۍ راکې، د عاجزۍ مرګ راکې. او بیا وی واحشرنی فی زمرة المساکین، یا الله په آخرت کې ما د مسکینانو په ډله کې راپاڅې، د مسکینانو په ډله کې. علماو لیکلي وایي که داسې ویلی وی نبی علیه السلام چې یا الله دا مسکینان زما ډله کې راوچت کړي. دا هم د مسکینانو دپاره ډېره لویه خبره وه چې داسې دوای کړی وی چې دا مسکینان زما ډله کې راجګ کړي. موږ به خوشحاله وی چې رسول الله مبارک هم خپله ډله کې راجګوي. دین هم پسې ډېره تیزه خبره وکړه، یا الله ما د مسکینانو ډله کې راجګ کړي. دا یې مونه ویل چې دوی زما ډله کې، یا الله ما د دوی ډله کې راوچت کړي. نو معلومه شوه چې دا خو نور هم د دوی لوی فضیلت شو. عایشه بی بی تنه پوښتنه کوي لما یا رسول الله، دا ولې دا الله پیغمبره داسې دعا دې وکړه، درې دعاګانې دې وکړي. دنیا کې ژوند هم د مسکینۍ، مرګ هم د مسکینۍ، او په ورځ د قیامت د مسکینانو په ډله کې مې راوچت کړي. لماذا یا رسول الله، دا ولې د الله پیغمبره، یعنی دا دې ولې ونه ویل چې یا الله د مالدارۍ ژوند راکړي. نبی علیه السلام ورته ویل ای عایشې، دا مسکینان او فقیران او غریبان او بېوسه خلک دا به په ورځ د قیامت 500 کاله د غنیانو نه او د مالدارانو نه مخکې جنت ته داخلېږي. 500 کاله غنین چې کوم مالداره دي او دیندار دی او پرهیزګار دی، اب هم جنت ته ځي. خو الله به یې د باندې لږ ودرې میدان محشر کې چې ودرېږئ، تاسو دنیا کې مزې کړي، دا مسکینان لږ پرېږدئ چې جنت کې لږې مزې وکړي، بیا به تاسو هم ورپسې ورشئ. دا به مخکې ویسي چې د دنیا د فقیرۍ، د ولږو، د تندو، چې هغه چیو سره به یې ډوډۍ خوړله، هغه ډوډۍ به نه وه، هغه سکړک به نه و، اناره شپه به یې بچو تېروله چې د هغو مزې جنت کې وکړي یو 500 کاله. او یو حدیث کې راځي ب40 خریفا، 40 کاله به فقیران د مالدارو نه مخکې جنت ته ځي. علما وایي د دې څه مطلب شو چې یو کې نبی علیه السلام 500 کاله مخکې ویلی، بلکې وایي 40 کاله، دا خو تناقض راغی خبرو کې. وایي نه، دا تناقض نه دی، دا د مسکینانو د حالاتو پورې خبره ده. کم مسکین او فقیر چې په خپل فقر او لږ او تند او فقیرۍ او مسکینۍ کلک صبر الله ته کړی او چا ته مل نه ویلی، دا به 500 کاله مخکې ځي. او چا چې تنګست یې راکړی خو یو بل ته شکایتونه هم کړي دي چې ولا بچي مې نار دی او غریب یم، نو دا به یو 40 کاله مالدارو نه مخکې جنت ته ځي، 500 کاله مخکې به نه ځي، ځکه چې دې خپله مسکیني خلکو ته ښکاره کړې ده. او نبی علیہ السلام مبارک عائشې ته وایي یا عایشتو، همدا ټول یو حدیث دی چې دا وایم، اقرب المساکین
قرب المساکین مسکینان ځان ته رانږدې کوه فقیران رانږدې کوه مالدارونه تېرېږه فإن الله يقربك يوم القيامة دا کار دې چې وکړو الله به په ورځ د قیامت تا ځان له رانږدې کړي چې دا فقیران دې ځان ته رانږدې کړه اوس خلک فقیران چېرته رانږدې کوي اوس خو چې لستوڼه یې غوړي هغه رانږدې کوي واده له چې راغواړي پلانې صاحب ولیکئ ولسوال صاحب چې پاتې نه شي قمندان صاحب پاتې نه شي پلانې 40 کاله مخکې ولسوالو یو نظام کې هغه هم پاتې نه شي پلانې حاجي صاحب پاتې نه شي او څنګ کې به یې غریبانانې د هغوی قصه کې به نه وي ښځه واده خو یو واده دی خیراتو کې هم دا کار روان دی نو چې پلار پسې د مړي خیرات کې او بیا خوري مالداران او غریبان پکې پاتې نبی علیہ السلام عایشې ته وایي مسکینان ځان ته رانږدې که فقیران یقینا د قیامت په ورځ به الله تا ځان ته رانږدې کړي رسول الله مبارک سره به ټول فقیران ناست حسان بن ثابت سلمان فارسی بلال حبشی تور بلال عمار بن یاسر دوی سره څه و هېڅ نه و دا هغه د خدای تعالی فقیرانو چې په مکه مکرمه کې یو کوډسکی نه لرله یو کور یې نه و خو مقام یې کوم دی په عرش باندې الله رب العزت د دوی نوم اخلي الله ته دومره ګران دي چې الله رب العزت جبریل امین رالیږي نو سلامونه په دې فقیرانو رالیږي مقام یې لوړ دی نبی علیہ السلام بلال ته وایي ما ستا د خپو ټکارې اسمان کې واورېدلو د معراج په شپه باندې نبی علیہ السلام مبارک خپله د مسکینۍ ژوند و د فقر ژوند و څه به نه و یو صحابي خپلو شاګردانو ته وایي چې شاګردانو یې رسول الله مبارک نه و لیدلی تابعین دي او دا صحابي دی دې لیدلی و دې خلکو به شکایت کړی د ولږې نه چې یاره فقیري د وړه نشته دا نشته دغه صحابي ورته وایي الستم فی طعام و شراب ما ترونه تاسې سره ډېرې اوبه او ډېرې ډوډۍ کور کې نه دي چې دا ګورئ یا د غنمو بوجۍ پرتې دي د جوارو پرتې دي ډوډۍ شته خوراک او څکل کوئ که نه کوئ ویل صاحب کو یا وی بیا ولې شکایت کوئ ولقد رأيت نبيكم وما يجد معه من الدقل ما يملأ به بطنه ما ستاسو ستر پیغمبر لیدلی او په دې چشمانو په داسې حال کې مې ستاسو نبي لیدلی دی چې خرابې ورستي کجوري ورسره دومره په کور کې نه وي چې یو سړی پې موړ شي یوه مړه ګېډه کجوري هغه خرابې کجوري م ورسره نه وي هغه ښې خو پرېږده ستاسو هغه ستر پیغمبر مې په داسې حال کې لیدلی هغه پیغمبر چې قرآن پې نازل شوی دی هغه مې په داسې حال کې لیدلی چې مړه ګېډه کجوري ورسره نه وي نبی علیہ الصلاة والسلام خپله دا فقر اختیار کړی دا اختیاري فقر و دا مجبوریتي او اضطراري نه و چې ګنې خدای نه ورکول ان الله عرض علی بطحاء و مکة نبی علیہ السلام وایي د مکې دا د خوړ کاڼي الله راته وښود چې دا ټول به درته سره زره کړم لیجعل لی ذهبا الله راته ویل چې د مکې د خوړ دا تیږې به ټولې سره زر کړم درته چې تیږې سره زر شي فقلت لا یا ربي ما ورته نه پروردګاره سره مې نه دي پکار او خزانې مې نه دي پکار زه خزانو والا پیغمبر نه یم ولكن ان اشبع یوما واجوع یوما پروردګاره داسې حالت مې پکار دی چې یو ورځ موړ یم ستا حمد او ثنا وویمه او یو ورځ په ګېډه باندې نار یم فتضرعت الیک نو تا ته به عاجزي وکړم چې سړی لږ وږی شي خدای له عاجزي وکړي نبی علیہ الصلاة والسلام او د صحابو ژوند د فقیرو بعضې پکې مالدارانو حضرت عبدالرحمن بن عوف دا مالدار